الجامعة الاسلامیه احسن العلوم الاشرفیه دینی مدرسې څخه د فاضلانو د فراغت مراسم. په دې مراسمو کې د هلمند مشهورو دیني علماو د زده کړو لپاره اوسنی چمتو شوی فرصت اغیزمن وباله. هلمند کې جید دیني عالم او د هلمند پوهنتون رئیس شیخ الحدیث والتفسیر مفتي شریف الله ابو احمد د دیني او عصري زده کړو له زده کړیالانو غوښتل چې د تخصص تر کچې د زده کړو په حاصلولو سره ټولنې ته خدمت وکړي او هیواد ځان بسیاینې لوري ته بوځي. نو پکار دا چې فاضلانو ځانونه د 3 میاشتې مکمل ستړي کې مطالعه وکړي. روان کال د تخصصاتو جذب ته ځانونه آماده کړي امتحانو ته. بیا به مو ملت هم خواخوږي پاتې شوي خدمت به مو کړی مور پلار هم در وسایي. د دې مدرسې مؤسس شیخ الحدیث والتفسیر مولوي سید محمد سعید ذاکري وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره زده کړې د کیفیت او کمیت له اړخه معیاري شوي چې تر بل هر وخت د دیني او عصري زده کړو لپاره له کمندان زیات شوي. ښاغلی سعید وایي دلته معیاري زده کړې زده کړیالانو ته ورکول کیږي چې بهر ته د دیني زده کړو لپاره اړتیا ورکه شوې ده. کورنیو ته مې دا توصیه ده چې دا خپل بچیان مو په دې دیني مرکز کې په دونه خوارۍ و زارۍ وروزل د دې د علم د بقا لپاره د دوی سره په دې لاره کې همکار پاتې شي چې دغه دین نورو ته ورسي او د ولس د خدمت لپاره موقع ورکړي. د هلمند امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي نصر الله حذیفه وویل چې اسلامي امارت له ولس له منځه جوړ شوی اسلامي نظام دی چې د وطن د ابادۍ او پرمختګ ترڅنګ د علم او پوهې په برخه کې کار کوي. د له خلکو غوښتل چې د خپل نظام سره په ملاتړ علم پوهې او پرمختګ په برخه کې لیدل سي بډ وهي. دا نظام ستاسو جوړ شوی دی که موږ یو مستاسو اولاد یو ستاسو عوامو ستاسو مشرانو د علماو موږ د میراث پاتې شوی دی. د ورس په وخت تاسو جهاد او تاسو قرباني ورکړه. نن دغه ځوانان چې جهاد ته ودرېدل جهاد سهار وخت ستاسو اولادونه دي. له دیني زده کړو فارغ شوی زده کړیال مولوي ګل محمد وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې چې په کول یې د تخصص تر کچې پورې به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره په موږ باندې دا خدای یو داسې رحم وکړي چې په خپل هیواد کې موږ زده کړې کوو. له دیني زده کړو فارغ شوی یو بل زده کړیال حافظ غازي محمد وایي په خپل هیواد کې د دیني زده کړو د زمینې د برابرېدو له امله د خپل اسلامي نظام شکریه ادا کوي. دی وایي د تخصص تر کچې به لوړ زده کړې وکړي. بالکل موږ به تخصص کوو، موږ به علم حاصلو، نورو شاګردان به موږ پیدا کوو. بس دا خو موږ ته په میراث راپات شو وایي چې موږ حاصل کړو. د مراسم په وروستۍ کې لسګونه فاضلانو ته د لوی دورې او د قرآن کریم د حفظ د دستاربندۍ مراسم ترسره شوه چې لسګونه تنه زده کړیالان له لوی دورې او د حفظ له زده کړو فارغه او په مراسمو کې ژمنه وکړه چې اړوند رشتو کې به د تخصص زده کړو ته دوام ورکړي.